بسم الله الرحمن الرحیم. د اکمل میرزا د کتاب څخه یوه بله موضوع لینینیت چې دی زموږ د زمانې مارکسیت څنګه دی، یعنی مارکسیزم او لینینیت څه تړون سره لري. موږ په دې خبره ډېر کلیر یو چې لینن په دور کې ډېرې زیاتې بدلونونه رالو. کم بدلونونه چې د لینن په دور کې رالو هغه د مارکس او د انګلس په دور کې نه و. یعنی د مارکسیزم روح برقرار هم لینن وساتله. ولې چې لیننیت د سامراج او پرولتاریا د انقلاب په دور کې چې څومره زیات دغه وکړو، کم د حالات مطابق ټیکټیکس یې ورکړو، هغه د مارکس او د انګلس په دور کې نه و. د کپیټالیزم څخه تر سوشلیزم، یعنی د سرمایه‌دارانه نظام څخه تر سوشلیزم چې کوم دور و، د اصل د مارکسیت روح و. لیننیت په کمونیست دور کې موږ دا وایو چې یو دیوار یې جوړ کړي. مارکسیزم کې ډېره زیاته اضافه وکړه او د حالاتو مطابق یې دغسې دی دغه لیننیت چې دی مارکسیزم ته روغ وبخښه. نو لیننیت څخه هېڅکله انکار نشي کولی چې د نوي ژوند سره او د سامراجي او د انقلاب او د سرمایه‌دارانه خلاف، د سرمایه‌دارانه سیستم خلاف د جدوجهد کوم دغسې و، هغه د حالات مطابق ډېر سمون او بدلونونه پکې راوستل. بیا لینن دغه لوی کار دا وکړ چې د مارکسیت کې تخلیقي نوعیت راوستی، کریټیو اپلیکیشن یې راوستی. مارکسي نظریت چې ده هغه د اعتقاد پسندي څخه ډېر زیات نفرت کوي. هغه د تخلیقي سوچ ته پروا نه ورکوي. هغه چې دی د همدې کوم د ړوند اعتقاد پسندي چې ده د هغه ډېر ضد دی. نو یو سوچه مارکسیسټ هغه دی چې د حالات د زمان او مکان ته ګوري. نو دغه لیننیت چې دی دغه تخلیقي نظریه ده په مارکسیزم کې، چې دا هېڅکله موږ وایو چې مارکسیزم هېڅکله د جمود ښکار نه وي. مارکس، انګل، لینن د دې په نظر کې اختلاف و، خو د دې کار ټول د پرولتاریا د مزدور او د غریبانو ته کار و. او په دې کې د لینن تخلیقي صلاحیت د پرسوده خلاف و جدوجهد، نوي خیالات راوړل، دا په خپله یو تخلیقي دغه دی نوی شی راوړل چې دا هم لینن پر دې باندې ډېر زیات کار وکړي. نو ځکه موږ دا ویلی سو چې د لینن کوم دغه چې دی د لینن په اصل کې مارکسیت په دې دی چې دا یو ساینسي عمل، مارکسیزم یې نور پر مخ بوتی، نور سیاسي ودې ورکړه، په دې کې کریټیو اپلیکیشن پیدا کړي، په دې کې او نور نوي شیان راوړل.